کله دې چې په الله سبحانه وتعالی پورې امید وتړلو هر څه د همغو نه غوښتل باور دې پرې و چې الله جل جلاله هیڅ کله هم تا یوازې نه پرېږدي مطمئنه اوسه چې الله سبحانه وتعالی به تا ته دومره نعمتونه درکړي چې نه به چا په سترګو لیدلی وي او نه به هم چا په غوږونو اورېدلی وي کله چې یوسف علیه السلام په زندان کې بندي شو 2 نور نفره هم ورسره وو خو هلته عجیبه قصه وشوله دغه 2 نفره د یوسف علیه السلام نه مخکې د زندانه ووتل خو که په جسم او ښکلا او د زړه په پاکوالي وای نو تر ټولو مخکې باید یوسف علیه السلام وتلی وای داسې ونه شول کله چې لومړنی شخص د زندان نه ووتلو ولاړو همغه پخوانۍ خدمتګاري د خلکو شروع کړه د نورو خلکو خدمت به یې کړلو او دوهم شخص چې د یوسف علیه السلام نه مخکې ووتلو ووژل شو خبره یې ختمه شوله خو کله چې یوسف علیه السلام د زندان نه ووتلو د مصر عزیز شو د مصر حاکم شولو د دې نه معلومیږي چې په غمونو او مشکلاتو باندې باید صبر وکړو کله دې چې په مشکلاتو باندې صبر وکړو د الله جل جلاله وعده ده الله د صبر کوونکو ملګری دی تاسو دعاوې وکړئ الله سبحانه وتعالی ته لاس پورته کوي او په همغو دعاو باندې صبر وکړئ که پکې ګټه مو وه نو الله سبحانه وتعالی به حتما د تاسو دپاره قبولوي او که د تاسو په خیر نه وه په مقابل کې به الله سبحانه وتعالی تاسو ته اجر او ثواب درکوي او د میزان طلب مو ښه پوره پرې درنیږي السلام علیکم